وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، امام بخاری رحمه الله بدی مبارک کتاب کے د کتاب الرقاق وضاحت د اللہ په توفیق سره روانو. هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمیږي، په هغې کې اخرنی باب من ختم کړی، باب الانتهاء عن المعاصي، د ګناهونو نه ځان بندول او د ګناهونو نه ځان منع کول، ځکه چې ګناهونو سره زړونه سختي. نو د دې خبرې پوره وضاحت شوی چې د ګناه نه چې سړی ځان بند کړي، د دې څه فایده ده، او د ګناه نه د ځان منع کولو طریقه څه ده، او بعض اهم نصیحتونه هغه وروڼو او خویندو دپاره شوي کوم چې په ګناه کې اخته دي. د هغې نه بعد امام بخاری رحمه الله باب راوړی دی، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم، باب دے پا وینا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. دے پیغمبر وینا دے باب عنوان امدقا لگولے، وی باب دے پا بیان دا حقا وینا کی چاگا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اگا وینا سدا که چرته تاسو ته معلوم وی هغه څه چې څه ماته معلوم دي، نو تاسو به ډېر لږ خندلی وی او تاسو به ډېر ژړلی وی. بیا په دې کې دوه روایتونه راوړي دي. اولنی روایت راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه، هغه دا خبره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی که تاسو ته هغه څه معلوم وی کوم څه چې ما ته معلوم دي، نو تاسو به خنداګانې لږې کړی وی او جړاګانې به م ډېرې کړی وی. دا دویم روایت هم دقه شان دی، خو هغه د انس بن مالک دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. په دې باب کې دقه دوه روایتونه راوړي دي، او د دې باب عنوان هم دا دی. اول خو دې مسلې له راځو چې د دې باب د کتاب الرقاق سره څه تعلق دی. نو جواب دا دی، رقاق معنی هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څه ماته معلوم دي، که دا تاسو ته معلوم وي، نو تاسو به خندلی لږ وي او جړاګانې به م ډېرې کړی وي. او جړاګانې سړی کله ډېرې کوي چې زړه نرم وي. جړاګانې هله سړی ډېرې کوي چې زړه یې نرم وي، او خنداګانې بیا د هغې په مقابله کې لګي. نو بیا د پیغمبر د حدیث یې پکې راوړی، که تاسو ته معلوم وي هغه څه چې ما ته معلوم دي. دې کې خو شک نشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امت نه د آدم د بچو سردار دی، د اولنو او د آخرنو سردار دی، او غوره انسان دی. د هغه د ایمان ځان له شان دی، د هغه د یقین ځان له شان دی، نو د هغه د علم ځان له شان دی. یو امتی د ده داسې علم خو نه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د ده داسې یقین خو نه دی لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، د ده داسې ایمان خو نه دی څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. ایمانونه خو کمیږي، زیاتېږي. نو چې د دې عامو خلکو په خپل منځ کې ایمانونه یو شان نه دي. اوس دا مؤمنان د الله نه په یره کې ټول یو شان دي، په تقوا کې یو شان دي، په پرهیزګارۍ کې یو شان دي، په دیندارۍ کې یو شان دي؟ نه دي. د دوی په ایمانونو کې دا فرق دی. نو سم خیال دی چې د امتیانو ایمان او د پیغمبر ایمان په دې کې څومره فرق دی.
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ دی امت کے غره انسان دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد خود دا ایمان او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لوی فرق تے پا منز کی لوی فرق دا علم او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم لوی فرق تے پا منز کی دا پیغمبرانو ایمانونا زان لے ایمانونا دا غو یقین اسی امتی یقین دے پا آخرت باندے او دا پیغمبروم یقین دے پا آخرت باندے دوی دا یقین بیو شانی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی و ترازیل اللہ علیہ طرفنا پا بعض حالاتو کہ ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی آخرت ہم بعض خبری خوری دی لکہ جہنمی ہوتا خولے دے جنتی ہوتا خولے دے لیسی بعض نوری خبری ہوتا خوری دی نو زمنگ یقین پا آخرت مانے و دا پیغمبر یقین پا آخرت مانے دی کہ دا سمکہ عثمان فرق دی بے دا پیغمبر علم و دا اگا پوها زان لپوها و علم امتی کل رسی آگا علم تو آگا پوهیت او دا سمر امتیان چلی گیا دی دا چکم دا امامان دی او دا مشاران دی او دا علماء دی چی دا اللہ دا توفیق نباد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نوے او دا غدا وضاحتون نوے نو نبدی دا امامان وے و نبدی دا علماء وے ذکر دے بعضو خلقو تب تعجبو کی لکہ دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شان ببینی نو دا امام ابو حنیفہ پا شان کے با دمر غلو کی چی دا گا وینا با دا پیغمبر پا وینا باندی زور ورکی دا امام شافعی شان ببینی نو دا امام شافعی وینا بروالی آگا با پیغمبر پا وینا باندی زور ورکی تکشان دا امام احمد دا امام مالک یا بل هر یو چی زما مقصد دا امامان ٹارگٹ کول نی جزتا سلیو مثال در کو خلق شتی غلو کون کی دا امام ابو حنیفہ پا حق خلقو سم غلو کردے دا امام شافعی پا حق داغا مقلدین غلو کردے دا امام احمد بن حنبل پا حق داغا مقلدین غلو کردے دا امام مالک پا حق داغا مقلدین غلو کردے دا سی نور امامان پا امت کی تیر شوی چی داگوی پا حق لم غلو شوی تعجب بتالا پا دی درش چی دا کم انسان نا چی دا علم ازدکر شوی دا دا علم سرچینه دا او دا هر یو امام چی دے که دینن امام دے خود دگا علم دلاسه دے کنن نو راو لگی دو آغا علم او داغا وینای زورور کرد پا آغا انسان باندی چاگه دا علم سرچینه دا که دا اسلام نوے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوے یو امام دیم نو ابو بکر صدیق چا ابو بکر صدیق دے خود اسلام و دا ایمان دلاسه دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر شاگردی دلاسه دے عمر کا عمر فاروق دے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شاگردی دلاسه دے عثمان کا عثمان غنی دے خود ایمان و دا اسلام و دا پیغمبر سر شاگردی دلاسه دے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کسوک دے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر شاگردی دلاسه دے ایمان و دا اسلام دلاسه دے او بید نور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امام ابو حنیفہ کا امام ابو حنیفہ دے علم دلاسه دے امام مالک کا امام دے علم دلاسه دے امام بخاری کا امام دے علم دلاسه دے چی داری تلر کڑو کنا نو دا ایس سوکوم ندی دوی اللہ دا مقام اسی ندے ورکڑے اس اسی پا امت کے مشہور کڑو پا امت کے خوڑیر خلق تھی دوی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نا ازدکڑ کڑے دا دا غید رسول اللہ دا اچت مقام ورکڑے نو سم رضیاتے بی چی تراو لگی او بے دغا انسان چی دا پیغمبر دا علم نا ازدکڑ کڑے دا او دا پیغمبر علم تا محتاج دے آگا تراوالے او دا پیغمبر نے اچت کے او دا پا وینا بندی دا وینا زورا ورکی دا سم رسول اللہ موزیاتے شو نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چی کم علم دے ناشنا علم دے کم زکی دا امتی علم او کم زکی دا پیغمبر علم نو زکوی وی کچرت تاسو سر علم وی دا آگا سبب آرکی چی سبب آرکی ما سر دے یا که تاسو دیسی پوی دے لکه سنگ چیزا پوی دے یا که تاسو تا معلوم وی آگا سس چی ما تا معلوم دی نو تاسو بخنداگانی لگی کڑے وی جڑاگانی بم دیری کڑے اولی بخنداگانی لگی وی اولی بجڑاگانی دیری ہاں سنگا علم
ستاسو دریونه دا جوابونه یو بل ته نږدې دي. معنی دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم علم دی د آخرت په باره کې، د حساب کتاب په باره کې، د جنت او د جهنم په باره کې، که داسې علم زموږ سره وی او په دې خبرو موږ داسې خبر وی، نو بیا به زموږ جړاګانې ډېرې وی، ځکه چې هغه هر څه موږ ته مخامخ وی. او کوم سړی چې آخرت نه یریږي په صحیح معنو سره، د ده په ژوند کې خندا د ژړا په مقابله کې لګوي. شریعت کې د خندا گنجایش دي، شریعت کې د خندا گنجایش شتي، دا نه چې نشته، خو خندا په مقابله د ژړا کې دا لګوي او ژړا به ډېرې. او کم خلک چې په دنیا کې خنداګانې ډېرې وکړي او ژړاګانې لګي، نو په آخرت کې بیا د دوی ژړاګانې ډېرې دي، خنداګانې نشته. د خندا نه همیشه یو روټین جوړول، په مخه خندا، په مخه خندا، په مخه خندا، او ډک ډک او ډک ډک او په شا واوړه، په مخه خندا. دا دلیل په دې باندې چې د سړي دا زړه سخت دی. او ځکه یو روایت کې راځي چې ډېره خندا زړه سخت دی. یو وخت وخاندئ څه خبره ده، یو مجلس کې دې وخاندل څه خبره نه، کور کې وړو سره خپلوانو سره کېناستي یو وخت یې وخاندل څه خبره نه. خو چې بیا دا کومه خندا چې ته کوې چې د دې نه دې ژړا هم بیا زیاته وي، او دا ژړا د الله د یېرې نه وي، هغه ژړا مراد ده. د آخرت کې عجیبه احوال دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دغې ته هم سوچ وکړو که نه، یو روایت کې راځي داسې وایي تاسو به د خپلې ښځې پرېږدئ، د دوی نه به خوند په طلاینو کې وانه اخلئ. یعنې چې یو سړی د ښځې سره سملي او سوچ ورته راځي د هغه احوالو په باره کې کوم چې را روان دي، نو دی به د دې ښځې نه مخ واړی، خو هغې ته به یې زړه نه کېږي. او مخکې ورسره دا دي چې تاسو به د غرونو ته ختلي او دا هر څه به م پرېښودی او الله ته به م صرف ژړاګانې کولې. که خبر شوي وې د هغه احوالو نه کوم احوال چې را روان دي، نو هغه احوال خو موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښولي دي، الله هم ښولي دي. نو څنګه پیغمبر وایي که تاسو ته معلوم وي؟ نو دلته جواب موږ ته پیغمبر ښولي دي، الله ښولي دي، خو بیا هم زموږ علم پې داسې نه دی څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. یوه دویمه دلته یقین ته ضرورت دی مضبوط. دریمه صرف په خوله باندې وینا او په مقابل کې د یو سړي مضبوط عقیده او په خوله وینا او په اندامونو عمل، په دې دواړو کې د ځمکې او اسمان فرق دی. کافر مني که نه چې مرګ به راځي؟ موږ یې منو که نه؟ نو څه فرق دی موږ هغه کې؟ او یقین شته وي مرګ را روان دی. موږ وایو مرګ را روان دی، د مرګ دپاره تیارې دی او دې نه بعد نور مراحل دي. مني خو هغه هم مني. او جی حساب کتاب دی او لویه ورځ ده او آخرت دی او دا دي او دغه دي او داسې دي. ښه نو بیا نو څه؟ لکه دا کمې خبرې چې ته کوې د دې مناسب خو ستا اعمال نه دي. دومره خبرې دې وکړي چې آخرت کې دا دي او قبر کې دا دي او الله ته مخامخ کېده دي او حساب کتاب ده. ښه نو په تا خو څه اثرات نه ښکاري، ته خو څه کوشش نه کوې، ته صرف د ژبې وینا شو. یقین هغه مضبوط یقین، زه دا نه یم چې یقین نشته، یقین شته ځکه خو دا خبرې کوي، ایمان یې دی. خو مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې دا خبره صرف دې پورې ده چې یقین یې پې دی او زما پې ایمان دی او په خوله یې بیانوي، اخوا بیا عمل نشته. مشکل دې ځای کې دی چې مسلمان یې دی به آخرت مني، چې مسلمان یې اگر که ډېر بېدینه یي خو د آخرت مني.
په خوله ویم چې شتي کوشش نه شتي اوس په دې مسلمانانو کې چې کوم ته یو ډم ویني او یا فحاش سړی دی نو دوی آخرت مني که نه مني مسلمانانو کې چې کوم ډمان دي آخرت مني که نه مني مني په خوله یې وایي که نه وایي چې آخرت شتي وایي خو عمل ته چې وګورو نو د هغې نه خو داسې ښکاري لکه دی چې بس وایي چې دغه دنیا ده او نوره خو څه نشتي نو په قول او فعل کې تضاد دی قول او فعل کې تضاد دی مؤمن هغه دی چې د قول او فعل د به یو شی دی ګوره زه اوس دا خبره وکړم چې زه دا کار کولی شم په خوله مې ووایي په دې به دلیل څه ښیم کوم به صرف په خوله خو زما څوک نه مني لکه اوس زه دا ووایم چې زه مثال کې 200 کیلو وزن اوچتولی شم زه اوچتولی شم نو خلک به وایي چې وروره څه دلیل پرې وښایه داسې خو یو به ماته وایي چې زه 500 اوچتو ته 200 اوچتې زه 1500 اوچتو ویې ښایه ځکه الله وایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ولې کوئ هغه خبرې چې عمل پرې نه کوئ وینا هم یو شان ده عمل هم بل شان یو سړی وایي د علم سره مې انتهایي شوق دی علم سره مې انتهایي شوق دی او چې کله د علم خبرې شروع کړي سترګو کې اوښکې هم راشي شوق مې دی خو ګورې 15 منټه ولم نه ورکو شوق مې دی خو د ګوره د علماو سره د ناستې نه یم شوق مې دی چې الله رانه لوی علم جوړ کړي خو ګوره د کتاب مخ ته هم نه ګورم څه خیال دی تضاد خبره څه کوي او کار څه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دغه حالات تاسو ته معلوم وی کوم چې ما ته معلوم دي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا لږ به م خندلی وی ډېر به م جړلی وی دا د سلف صالحینو طریقه وه د صحابه کرامو نه واله بیا وروسته راضلي شي د هغوی جړاګانې ډېرې وي خنداګانې یې لږې وي تر دې چې د بعضو صحابه کرامو او تابعینو باره کې راځي چې د هغوی په دې مخ کې کرښې شوې وې د جړا د لاسه داسې کرښې پکې وتې وي چې بای به اوښکې را روانې وي او په دې کې تعجب مه کوه نن سبا دا بعض خبرې موږ ته داسې ناشنا ښکاري ولې ناشنا ښکاري ځکه چې حدیث کې دي بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا اسلام اوله کې ناشنا و یو خو بیا راشي بیا به ناشنا شي فطوبى للغربا نو په دغه ټیم کې چې څوک په اسلام عمل کوي دا به هم ناشنا وي اوس نن سبا چې ته چاته ووایې چې صحابه کرامو کې یو صحابي راولګېدو آیت یې وی او بېهوشه شو دا خبره ده ته ډېر عجیبه ښکاري ولې ورته عجیبه ښکاري ځکه چې هغه وایي چې بېهوشه کېده پورې د زما خو پوره کال شوی د ما لا د اوسه پورې یو مخ تلاوت نه دی کړی دی به لازم د تعجب په نظر وګوري څه خیال دی چې پوره کال کې د قرآن یو مخ ونه وایي په پوره میاشت کې د یو مخ ونه وایي نو دی به تعجب نه کوي د هغه سړي نه چې د یو آیت ویلو سره بېهوشه کېږي دی به لازم تعجب کوي مرض اوس په ده کې دی خبره خو یقیني ده نن سبا هم داسې پرهیزګار او تقوادار شتي چې دغه حالات پرې راتلی شي او راغلي دي لکه ته چاته ووایي چې سلفو کې یو کس د هغه په مخ کې نښې وي د جړا د لاسه دې تعجب کوي ځکه چې هغه وایي زما 40 کاله عمر دی یا 30 کاله عمر دی یا 15 کاله عمر دی یا 20 کاله عمر دی یا 50 شپېته دی او ما د اوسه پورې د الله د یېرې نه دي جړلي دی به تعجب نه کوي دی به لازم تعجب کوي چې دا څنګه ته دا سیرت بیان کې د صحابه کرامو چې په یو آیت باندې سهاره پورې لګیا دي یو آیت به وي دومره پکې جوهر ورننوتو چې سهار اذان به وي یو آیت کې او په مخه به وي او جړل به وسه دی به لازم تعجب کوي ځکه چې هغه وایي زما د اوسه پورې په دې دومره عمر کې ما لا تهجد نه دي کړي یا که مې کړي دي چې په هېڅ چاته داسې جذبه مې زیاته شي په هفته کې یا په میاشت کې یو پیر پې ورشم دی به تعجب کوي چې یاره دا بس یو آیت
سهاره پورې وایه چې سهاره ځان د باندې وکړي. د دې بعضو امامانو دا تاریخ چې وګورې لکه امام بخاري، امام احمد بن حنبل، امام مسلم او د نور محدثین، وایي دوی ته په لکاو حدیثونه یاد وي. دوی ته په لکاو حدیثونه یاد وي. د امام بخاري دا کتاب چې دی، نور کتابونه هم دی خو دا مشهور د حدیث چې پکې راجمع کړي دي صحیح حدیث. امام بخاري وایي دا حدیثونه ما د 6 لکو حدیثونه راویستي دي. دا خو هغه دیزي که وایي نور هم هغه ته یاد دي. دا وایي د 6 لکو حدیثونه ما راویستي. سړی ویله 6 لکه دی به لازم تعجب کوي ځکه چې هغه ته د اوسه پورې حدیثونه پرېږده د قرآن کریم لنډي صورتونه مضبوط نه دي یاد. دی به تعجب نه کوي، لازم به تعجب کوي. نو د صحابه کرامو دا ژوند د سلف صالحینو چې د هغوی جړاګانې د خنداګانو نه ډېرې وي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغه مبارک راځي ښځې وایي چې ټوله شپه چې به دی پروت و نو خوټ کېدو به او زه به پوهېدم چې جاړي. چې کله به تهجد له پاڅېدو یا سهار منزلو نه بالغ به ټول لون خوش وي. یو سړی د ښځې په خوا کې پروت یو جاړي، دا هغه سړی دی چې دی په دې مسله صحیح رسېدلی. ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو ته معلوم وي هغه څه چې ما ته معلوم دي تاسو به د ښځو نه خوند نه وي اخیستی، دې ته خوند نه اخلي. دې نقطې ته م خیال دی؟ دی خوند نه اخلي. ولې خوند نه اخلي؟ ځکه چې دی ځان یې پوه کړی په خبره باندې. او یو سړی اوده شي داسې اوده شي چې سهار مونځ پکې هم لاړ شي، بیا د ماسپښین هغه پکې لاړ شي او بیا راپاسي او بیا دنیا او بیا خپله مرضي او بیا که چېرته دیندارۍ ته یې زړه وشو داسې ورځ کې یو 15 منټه وبې کړي. د ځمکې او اسمان فرق دی چې یو سړی د ښځې سره پروت وي په طلایي کې او شهوت د سړي د ښځې طرف ته او د ښځې مایله کېده سړي ته دا خو طبیعت دی د ټولو انسانانو او دی ټوله شپه په جړه کې تېره کړي. ده به هم څه ایمان وي، دی هم څه پوه شوی په دې مسله باندې. نو ځکه امام بخاري رحمه الله دا باب راوړی چې هغه احوال ځان ته رامخې ته کوې مؤمنه، جړاګانې به دې ډېرې شي، خنداګانې به دې کمې شي، زړه به دې نرم شي. نو چې زړه دې نرم وي د آخرت نه به یېرېږي، د الله نه به یېرېږي. نو ټولو ته نصیحت دا دی چې ځان ته آخرت مخې ته کوي. یو ناشنا ورځ ګوره را روانه په موږ ټولو باندې، ډېره ناشنا ورځ موږ ته پرته ده. 50,000 کاله ورځ او بیا عرش ورته مخامخ کېده او بیا د هرې خبرې حساب کتاب. په سورة طه کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، د سورة طه نه د سورة مریم په آخره کې، د سورة مریم په آخره کې الله دا خبره کړې ده هر یو سړی به ما سره یوازې یوازې ملاویږي قیامت په ورځ. ګوره چې تا ته په حکومت کې یو کس دا ووایي، یا استاز درته ووایي، یا پلار درته ووایي وایي سبا بیا ما سره ملاو شي، څه حالت به ستا؟ خوشحاله به؟ سوچ فکر وایي چې څه به وایي ما ته. چې تا د پولیس وایي سبا تاڼې له راشي او پوج درته وایي راشه هلته تا سره هم کار دی او قاضي دې راوغواړي محکمې له راشي، دغه شپه به ته خوب هم ونه کړي چې عرش والا وایي چې ما سره به ملاویږي په آخرت کې. څه یېره دې په زړه کې نه راځي چې هغه ته به څه یم، څه سوچ دې په زړه کې نه راځي چې الله به څه وایي، زه به څه یم او ما سره به ډایرکټ خبرې کوي، په منځ کې به ترجمان نه وي. څه جواب به ورکړي هغه رب؟ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير
الله وی کله چې په دغه شپېلۍ کې پوکې وکړی شي که نه فذلك یومئذ یوم عصیر یوم عسیر معنا هغه ډېره سخته ورځ ده دغه سخته ورځ زموږ ټولو ته پرته ده او ټول ایمان دی په دغه ورځ باندې خو مشکل دا دی چې څه محنت او کوشش د هغې دپاره نشتي ځان ته دا ورځ رامخې تک هغه ورځ چې ما او تا به د خپل کتاب خپل عملنامه دا په خپله اینو مخې ته به پرته وي او ځکه ما یو درس دو کې دا خبره کړې وه چې موږ کې هر انسان لګیا دی د خپل ژوند یو کتاب لیکي او هغې ته عملنامه وایي د دې لیکل زما او ستا لاس کې دي زما او ستا لاس کې دي معنی ده چې څه ما ورته وغواړو هغه پکې لیکلی کېږي او دا کتاب به روځي د قیامت په ورځ او چې دا ټول مخلوق د اول نه د اخره پورې ولاړي ستا دا کتاب به راښکاره کېږي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه دا هر انسان سره د عملنامه په سټ کې پرته ده دا د دې سره تړلی شوې خبره ده دی چې څه کوي دا هر څه نوټ کېږي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله وی د قیامت پر ورځ به یو کتاب ورکو عملنامه به ورکو دته به داسې خوره وره پرته وي اقرأ کتابک الله به توی د خپل کتاب په خپله ووایه کفا بنفسک اليوم علیک حسیب نن ته کافي د خپل ځان دپاره حساب سره زه په خپله حساب وکړه چې دا ونه وایي چې ما سره ظلم شوی ده او ما سره زیاتی شوی په دې عملنامه کې به هم هغه صحیح نه چې څه تا لیکلي دي او څه تا کړي دي هر څه هغه پکې دي نه پکې ذره برابر څه شی زیاتېږي هسې او نه ذره برابر هسې کمیږي څه چې تا کړي دي دقه کتاب تا ته کولاو به دقه شان پروت وي نو ستا مرضي ده چې څه پکې لیکلي که ماشومانان نه یي چې نه پوهېږي پرې بلکې ماشومانان هم په دې خبره پوهېږي چې په دې کار په ډېرو مسلو پوهېږي چې دا کار په دې باندې الله راضي کېږي او په دې ناراضه کېږي نو یو سړی چې بالغ یو غټ پټ یو په دنیا باندې دومره پوهېږي چې د دنیا چینجې په جړله هم پوهېږي دی په دې مسله نه پوهېږي چې یو کتاب لیکلی کېږي او زما دا هر څه نوټ کېږي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد دا خو پرېږده چې ته یو کار وکړې هغه الله ته معلوم الله وایي دا انسان چې په زړه کې څه سوچونه راولي که نه الله وایي دا ما ته معلوم دي نو تاله به حیا نه درځي د هغه رب نه چې هغه ته ستا دا سوچونه ورته هم ستا معلوم دي تاله ته حیا نه درځي او دا د ایمان هغه کمی دی چې کله په روډ کې یو کیمره ویني چې دله 200-300 ریاله جرمانه ورکوي نو ځمکه او اسمان پې یو شي ځمکه او اسمان ځکه چې حکومت مې ویني او چې څه خبره کوي دی چې غلی شوی خلک خبرې رسوي باچایانو ته دا خبره شکي ده کیدی شي په دې مجلس کې د باچا څوکي او کیدی شي نه وي که نه یقیني ده هر مجلس کې شکی ده کیدی شي او کیدی شي نه خو دا یقیني ده چې دوه ملائک د الله طرف نه مقرر شوي دي او ستا هر څه لیکي که موږ ته چا ووایي چې په دې ناستو کسانو کې یو کس دی د باچا د طرف نه رالیږلی شوی دی نو څوک به په دې مجلس کې داسې څه ووایي چې د باچا خلاف نشي ویلی او موږ ته ښه پته ده چې دوه ملایک چې د هر څه لیکي او الله ته یې خېجوي ښه یقیني راته پته ده او بیا هم زموږ دغه اعمال دي او بیا هم زموږ دا کردار دی د هر څه نوټ کېږي او قیامت په ورځ به ته پخپله وینې او ګواهان د الله سره دومره ګواهان دي که نه چې حیران به شي ورته رب العالمین د ټول نه لوی ګواه دی دا ملائک په تا باندې ګواهي کوي دا پیغمبر به په تا باندې ګواهي کوي او دا هر څه پرېږده اليوم نختم على أفواههم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله وی د دوی دا لاسونه د دوی دا خپې د هر څه به ما سره خبرې کوي او د هر څه به حل وي. الله به ورته اوس هم څه خیال نو دا مجرمان به بیا د خپلو اندامونو ته وایي لم شهدتم علینا، تاسو په موږ ګوایي وکړه، موږ خو ستاسو دپاره لیږي او مبارزې کوو چې د جهنم نه بچ شئ، نو تاسو الټه په موږ باندې ګوایي وکړه. قالوا انطقنا الله، موږ ور الله ګویه کړي وو. نو ستا دا سترګې، دا ژبه، ستا دا لاسونه، ستا دا خپې، ستا دا بدن، دا ټول ګورې په تا باندې ګوایي کوي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. دا ځمکه به هم خپل خبرونه الله ته اوري. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ته پته شته چې دا خبرونه څه دي؟ هغه خبر دا دی چې دا ځمکه به ګوایي کوي په هر انسان باندې چې یالله پلانې د پلاني زوی په پلاني ټیم کې په پلاني ځای کې یا په پلاني ځای کې دا کار کړی، په هر سړي او ښځه باندې به دا ګوایي ورکوي. نو ته چې کله ګناه کوې چې دې ته دې سوچ کړی ته چې کوم ځای کې پروت یې، لکه سړی کټ کې پروت او فیسبوک یې کولاو کړی او درز کې د جنکو تصویران ګوره او سندرې ګوره او ټیک ټاک یې ګوره او د غلطې رابطې او فحش فلمونه او فحش تصویران او دې ته چې ته سوچتلی چې د کومه ځمکه باندې چې ته دغه ټیم کې دم د قیامت پر ورځ دا خبره الله ته کوي. دا کمې ګوتې چې ته په دې موبایل کې اړی راړی دا ګوتې هم الله ته خبرې کوي. په کومو سترګو چې ته دا ګورې دا سترګې هم الله ته حل وایي. ستا دا ټول بدن به الله ته حل وایي. چېرته دا سوچ دې کړی؟ که دا سوچ دې وی ته ګناه نه کوله، که دا سوچ دې وی ته ګناه نه کوله. او دغه سړی امتحان یې واله ځه وایي راشي یو ځای کې دعوت دی او دعوت لی بوځه او شپه به دلته کوو، دلته به شپه کوو. صحیح شو، شپه به دلته کوو، سهار به بیا ځو او دا ستا کمره ته به دلته سموي. صحیح ده. او بیا ورته غلي ورته کې ووایه و احتیاط کوه دې کور والا کیمرې لګولي دي هر ځای کې. هسې ورته داسې ووایه دې کور والا کیمرې لګولي دي، دی به غلط حرکت څه وکړي، موبایل کې به غلط څه وګوري. د څه د یېرې نه؟ کیمرو د یېرې. او هغه الله چې تا ته ګوري تا کې حیا، تا له حیا نه درځي؟ چې دغه شان ډایرکټ تیني او اوري تا له حیا نه درځي چې دې رب له به زه څه جواب ورکوم او قیامت پورې چې زه دغه الله ته مخامخ شم؟ دا هغه څه دي پیغمبر وایي که تاسو ته معلوم وی نو جراګانې به هم ډېرې کړی. کل نفس بما کسبت رهینه. د قیامت په ورځ به هر نفس په خپلو کړو کې راګیر شوی، په خپلو کړو کې به راګیري. د بل په عمل به هم ډډه نه لګي چې زمونږ رور مولوي صاحب دی او زمونږ پلار مفتي دی او زمونږ تره مولانا و او پلانې و، دې ته هم ډډه نه لګي. کل نفس بما کسبت رهینه. نو دغه حالات او احوال په موږ را روان دي او د هغې نه مخکې مرګ را روان دی. کل شیء هالک الا وجهه، هر څه ختمېدونکي دي سوای د الله نه. کل من علیها فان، په دې ځمکه چې څه دي او په دنیا کې چې څه دي دا ټول فنا کېدونکي دي، ټول فنا کېدونکي. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ دا خوند څکي. ته پکې نه راځي په دې کې دنده په نفس کې څومره قیمتي قیمتي خلک په دې نږدې وخت کې او خوا او شا کې زموږ نه لاړو، ته به نه ځې پکې. بل زما د یو ملګري والده وفات شوی تعزیت کې زه ورغلم، مازدیګر کې ورسره راشو، ما ورته خبره کوله، ما سبحان الله زموږ د زړونه مو ښه سخت دي. کله د یو په لاس نیوکې ناست یو، کله د بل په لاس نیوکې، او سوچ هم دقه دی چې او دا خبره ټوله خوا او شا کې ده، بس ما ته نه رارسي. دا نن چې زه ستا په لاس نیوکې ناست یم او یا ستا د خپلوانو په لاس نیوکې کېدي، سبا ته زما کې ناست یې، که نه نشي کېدی؟ ستا لاسنیوی نشي کېدی ستا باره کې، نو هسې په خوله یې ووایې. نو لږ ساعت مخکې ما دا وکړه، ټوله خبره د خولې او جي ویره وایي دنیا
دنیا څه دنیا ده وایي دنیا څه دنیا ده او څلور چته به یې کور جوړ کړی مرګ را روان دی او درې څلور به ده سره ګاډي مرګ را روان دی فاني دنیا ده سهار په توره تیاره ځي او د شپې په توره تیاره راځي مرګ را روان دی فاني دنیا ده د عباداتو دپاره هېڅ ټیم نشته د الله د راضي کولو هېڅ کوشش نشته خو مرګ را روان دی مرګ را روان دی د هغې نه بعد وي د الله سره ملاقات ته نو بیا به څه کي الله له به څه جواب ورکړي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت الله وکله چې یو تن کې دوی له مرګ راشي نو بیا په هغه ټیم کې چغه وایي چې رب ارجعون الله ما واپس کړه لعلي أعمل صالحا چې زه نیک اعمال وکړمه اوس دا چغې وایي الله وایي کله اوس نشي کېدی هیڅ چېرته ته واپس دنیا ته نشي تللی دا قبرونو والا نه دي دا قبرونو والا که د دوی نه دي تپوس وکړو چې د جواب یې درکولی شوی که نه او صرف د دې تپوس دې کړی چې د سبحان الله څومره قدر دی یو پیر ویل نو تا ته به یې ویلی وی چې د دنیا او دنیا کې چې څه دا ټول را جمع کړه دا نه دي په کار خو چې یو پیر سبحان الله ووایو او موت بیا هم غافلی الله وی وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الله وی راغی زنکدن د مرګ او سخت د مرګ په حق سره په رښتیا سره دغه ورځ دی ته تښتېدې دا زنکدن په موته باندې راځي که چېرته دې خبرې ته زموږ صحیح معنو سره سوچ وی که نه نو زموږ جړاګانې به ډېرې وی او زموږ خنداګانې به لګې وی نږدې ورځ کې تېر شوي جمعه کې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ واقعه بیان کړه په هغه باندې دا سخت راغلی ده په هغه باندې دا حالات راغلي دي موت خو تېرې شو بچ کېد موت به هم یو ورځ ګوره په قیسو کې پاتې شو اوس ناشنا د آدم دا بچی دی په دنیا کې چې ژوند تېروي ته به وایي چې دی چې چېرته مري نه دا به هر څه به حمله وایي او چې مړ شي ته به وایي چې دی د سره په دنیا کې وونه هر څه یې داسې ختم شي که نو دغه احوال د آخرت ته دا ځان ته رامخې ته کوي او کوشش وکړئ د آخرت دپاره صرف ګوره د دنیا نه د دنیا خو یو پول دی صرف پرې موږ آخرت ته رسو ته آخرت ته برزخ ته د هغه وخته پورې نشي اوړېدی چې څوک پورې په دنیا نه تېر شوی نو دنیا د تېرېدو ځای دی د اوسېدو ځای نه دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه ته چې په لاره تېرېدونکی د دنیا د لار دا د اوسېدو ځای نه دی دا لار ده او دې دنیا قسمه قسم خلک دوکه کړي دي قسمه قسم خلک یې دوکه کړي دي او هغه تللي دي قبرونو له او په نور دوکه کوي او نور دوکه کوي او نور دوکه کوي او موته هم د دنیا په هغه جال کې او چال کې او چلونو کې راګیر شوي او د هر یو دا مطلب دی سبحان الله د هر یو دا مطلب دی چې زما ده او ما تاسو پیر دا خبره ذکر کړې مو ده زناکارې ښځې چې والعیاذ بالله ده په چکلو کې چې ناستې او په کرایي باندې دا غلط کارونه کوي د دوی سره چې کوم سړی د شپه تېروي د دې سړي دا مطلب وي د شپې چې کله به پیسې ورکړي ورننوځي نو د هر یو دوی کې دا سوچ کوي چې دا جنۍ که مینه ده نو په چا مینه ده په ما مینه ده او چې کله خپل حاجت پوره کړي که نه هغوی له ولته ورکړي وزه مړه وي دلته مینې نشتي دلته ټول خلک راځي د شهوت پوره کولو دپاره والعیاذ بالله دلته څوک مینې ساتي دا د دنیا حال دی هر یو دا مطلب دی چې د دنیا بس زما پې منګولې مضبوطې لګېدلي دي ښه دا ستا کېدی نه شي ځکه چې ستا د پلار نه ده شوې ده ستا د نیکه شوې نه ده ده د هغوی د مشرانو د دنیا نه ده شوې نو ستا به څنګه شي
یو کس ته پوښتنه کې ستا پلار هغه هم دا مطلب و چې دنیا باندې زما منګولې مضبوطې دي، نن هغه نشته. د هغه پلار هم دا سوچ کوو چې زما په دې دنیا باندې منګولې مضبوطې دي، هغه نشته. دا دنیا ګوره د چا کېږي نه ګوره. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله وی دا د دوکې سامان دی، لږ ساعت له بس مزې ته اخیستی کېږي او بیا قصه ختمه شي. موږ ته ډېر ښه مثالونه د دنیا د دوکو په ذهن کې راځي، خو بیا به خبره ډېره اوږده شي. نو په دنیا باندې به دوکه کېږي نه، دا وختي تور مزې دي، وختي تور مزید. نور اخوا څه نشته ګورې چې کله دا ملک الموت راغی دا هر څه به دنه پاتې، نو د هغه آخرت دپاره تیاری وکړئ. هغه همیشه ژوند چې د هغې دپاره تیاری وکړئ. لوی لوی باچایان په قبرونو کې پراته دي، لوی لوی زورور خلک په قبرونو کې پراته دي، پیغمبران په قبرونو کې پراته دي، پیغمبران، صحابه کرام، علما، ښایسته ښایسته علما په قبرونو کې پراته دي. وایي ته به پاتې شې. راشه داسې داسې مالداران مړه دي. دا یو تصویر دا خلک نشر کوي چې د کویت کې یو مالداره سړی دی او د کویت دا خلک دي مالداران، نو د هغه د کور دا کرسۍ هم د سرو زرو نه جوړې کړي د ناستې. ده سره به څومره مال چې د کور د ناستې کرسۍ د سرو زرو، او چې بس مړ شوی دا ساده قبر کې پروت دی، خوا کې غریبانان ښخ یا غریبانان او د قبر منځ کې فرق هم نه کېږي. فرق په هغه څه کېږي څه چې دننه روان دي او هغې ته زمونږ سوچ نشته. دننه لوی فرق دی. مقبرې ته به تاسو تلي، ګمان خو نه کوم چې تلي به یې د آخرت ته رایادولو لپاره، او په دې به خفه کېږئ نه، دا حقیقت ګمان د ما یې نه کومه چې تاسو به تلي یې. خو که بعض تلي یې نو سوچ وکړئ د قبرونو ته وګوره، دا ټول یو شان ښکاري، ټول یو شان پراته او غلي، بلکل صرف دغه سیلۍ اواز په غوږ لګي. د آخرت ته بازار ډېر ناشنا بازار چې ورشي که نه، دا هغه خلک دي چې په دنیا کې دومره چغې وهلي دي، هلته ټول غلي دي، اواز یې هم نه راوځي بهر ته. او دوی جګړې پکې هم بازو کړي دي، او بازو پکې کیسونه هم کړي دي، او بازو پکې ډزې هم کړي دي، او بازو پکې دا دنیا په سر راغستی وي که یم زه یمه، هغه هم هلته به قبر کې پروت دی. ټول داسې پراته دي. ستاسو څه خیال دی دا قبرونه چې بهر نه څنګه ښایسته دي او ښکلي ټول یو شان جوړ شوي دي، دننه ټول دغه شان دي؟ نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې ځای دپاره تیاری وکړئ، ځکه چې دا ځای د جهنم په کندو کې یو کنده ده، یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده. تاسو چې کله مقبرې ته ورشئ دا قبرونه وینئ که نه، نو یا دلته باغچې دي د آخرت او یا دلته کندې د جهنم دي، والعیاذ بالله. نو تاسو سوچ کړی دی چې ستا قبر به څنګه دا غم دی چې کور ته بجلي راغلی او دا په فیسبوک هم ورکي زمونږ جي لوډ شیډینګ دومره شو او زمونږ جي بجلي لاړه او زمونږ جي بجلي راله او د پلاني شکریه ادا کوو چې لیټ یې راته ولګو او د پلاني شکریه ادا کوو ټرانسفارمر یې راته ولګو. دا قصې فیسبوک ته هم خېجولي دي، دومره خوشحاله یم. صرف دې دی چې کور کې یو لیټ لګېدلی د موبایل چارج کېږي. تا چې دا سوچ کړی چې قبر کې به تا ته رڼا څه سیسټم وي؟ قبر کې د رڼا څه سیسټم دی؟ ما ځان له کټ واغېستو، ما طلایي واغېستو، ما ایسي ولګو. په قبر کې د طلایي څه سیسټم دی؟ څه اعمال دې کړي دي چې هغې ته داسې غری ناستې ورته څه توره دې والې ده؟ د اسلام دپاره دې کومه لویه کارنامه کړې، کوم خدمت ته د اسلام کړی چې بلکل هغه طرف ته دې سوچ نه شي. نو د آخرت ته احوال دا ځان ته رامخې ته کوي. عامه ورځ نه دی ګورې، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه. یو خبر هم ګوره نه پټېږي په هغه ورځ، یو خبر هم نه پټېږي. یوم تبل السرائر، دا هر څه به پرېږده چې ظاهره کې څه کړي، سینو کې چې دننه څه دي الله وایي دا به هم راښکاره کوم. سینو کې چې دننه څه دي الله وایي دا به هم راښکاره کوم. څه دی خیال دی چې دا ټول مخلوق ولاړي او الله داسې ښکاره کړي چې دا پلانې دی او دا داسې دا کړي او دا کړي او دا کړي. څه دی خیال دی؟ راځي په دې باندې چې ستا د دې اعمالو دا ریل الله د قیامت پر ورځ ټول وچلوي د ټولو په مخ کې. ته پرې راځي
څوک پې راضي دي عجیبه خبره ښه په خوله وایي موږ به راضي نه یو نو کوو به څه کول څه غواړي کول دا غواړي چې د دې حالاتو د راتلو نه مخکې دې دپاره تیاری پکار دی او دې دپاره تیاری هله کېږي چې زړه دې صحیح سخي چې زړه دې نرم وي د الله نه یېرېده د قرآن تلاوت د علم په مجالسو کې کېناسته د آخرت دپاره به لوی حساب جمع کړي لوی حساب به د آخرت دپاره جمع کړي که چېرته د علم په مجالسو کې کېناستې او په دین دې ځان پوه کوو دا د علم د مجالس ډېر ښایسته مجالس دي دا ګوره سړی چارج کوي ورب الکعبه د سړي ایمان ورسره دومره زیاتېږي چې تپوس یې مه کوه موږ خپل ځان یې اورېدونکي خو پرېږده کله داسې ظروف او عذرونه راشي چې راهي د لاسه درس ورځ یا دوه درې ونه شي لکه څه چې رانه ورک کي هغه شان جذبه هغه شان هغه ایمان هغه شان نه وي د ایمان کمیږي زیاتېږي نو کله چې سړی دا نصیحتونه اوري نو دی د آخرت دپاره کوشش کوي محنت کوي ته چې د دې ځای نه اوس لاړ چې ته چارج شوې ایمان دې زیات شو که چېرته زما دا خبرې دي په د زړه په غوږونو اورېدلي او که چېرته هسې داسې ناست زما دې مخ ته ګورې داسې دا بس دې له راغلي دي نو دغه ته فایده وانه غسته هسې په دې مجلس کې ناست دي صرف د مجلس هغه برکت دی او که زما دا خبرې دي د زړه په غوږونو اورېدلي نو ایمان به دې ورسره ډېر شوی نو چې د شپې لاړ شي په کټ کې به رڅم دا خبرې ایزي راځي چې او یاره دا خبره خو صحیح وه چې آخرت را روان دی نو ما دې د آخرت دپاره آخر څه کړي دي الله سره ملاوېدلي ما څه کړي دي نو امام بخاري رحمه الله ځکه دا باب دلته راوړی دی د هغې نه بعد باب راوړی دی باب حجبت النار بالشهوات باب په بیان د دې خبره کې چې اور پټ کړی شوی دی په شهواتو سره د جهنم اور پټ دی په څه کې په شهواتو کې بې روایت راوړی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمکاره دا ډېر د یېرې او د خوشحالۍ حدیث دی جنت الله پټ کړی دی په سختو کې جهنم یې پټ کړی دی په شهواتو کې امام بخاري رحمه الله دا باب دې دپاره راوړو وی سخته به تیرې د شهواتو نه به ځان لرې ساتي که جنت غواړي او زړه نرمول غواړي نو سختې به تیرې که ته دا وایې چې زه په شهواتو او مزو چرچو کې یم نو جهنم په مزو چرچو سره پټ شوی دی دې کې تا ته نصیحت دی علما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث نه دی حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمکاره دا وی دومره لنډ او غونډ دی په دې کې اوږدې مسلې دننه پرتې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره لنډه ختمه کړه جنت په سختو کې پټ دی او جهنم په شهواتو په مزو چرچو کې پټ دی زه سخته وی نه تیروم خو یا الله جنت الفردوس کې اعلی مقام ماله راکړه څه خیال دی هلته دی په دې نه دی پوه چې جنت پټ دی په څه کې په سختو کې سخته به تیرې لازم به سخته تیرې بیا درته هم دا ووایم چې ستا دا سختې تیرول به بیا هم د دې لایق نه چې ته جنت ته لاړ شي خو د الله رحم به شي د الله به څه شي رحم به شي ځکه چې په خپل عمل سره څوک جنت ته نشي تللی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه په خپل عمل سره نشم تللی جنت وایي زه په خپل عمل سره نشم تللی نو ما ورته به لاړ شو د جنت دپاره به سختې تیرې هغه سخته هر قسمه سخته ده وخت د وخت سخته یو سړی مانځه کې ولاړ یي 10 منټه کله یو ځای ګروا کله بل ځای ګروا کله اګرمي کوه او کله یو ځای ته ګوره او کله بل دا 10 منټه یې ده او دی غواړي جنت یو سړی غواړي جنت ته شپې تهجد دپاره نشي راپاڅېدی دا وخت نشي خوب نشم خرابولی او غواړم جنت پټ په سختو کې دی
دا سخته پرېږده دا به څه سخت دی چې یو سړی د شپې راپاڅي د دې دپاره مؤمنانو داسې سختې تېرې کړي دي چې ټوکړې ټوکړې شوي دي. حمزه رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره د احد په غزا کې د هغه خېټه سیرې کړې شوې وه او اینې ترې راویستې وه، مشرکانو ته اینه راویستې وه، زړه یې ترې راویستې وه، دا شونډې ترې پرې کړې وې، دا غوږونه یې ترې پرې کړي وو، د مؤمنانو نه پوزې پرې کړې وې. اویا صحابه کرام په دغه غزا کې شهیدان شوي دي، اویا صحابه کرام. او د دې ټولو نه د مشرکانو د چا نه پوز دي، د چا نه غوږونه دا پرې کړي، چا نه شونډې او د هغې نه بیا امیلونه جوړ کړي دي، د هغې نه بیا امیلونه جوړ کړي او هغه زنانو په غاړو کې اچولي یا خپلو لاسونو ته اچولي. دغه امیل چې دې مشرکې زنانه دې غاړې ته پروت دی، په دې کې د اوچتو اوچتو مؤمنانو پوزې ځوړندې دي، پوزې پکې ټومبلې، د اوچتو مؤمنانو غوږونه یې پکې ټومبلې، شونډې پکې ټومبلې. دومره سخته یې تېره کړې جنت دپاره. او یو سړي ته د شپې تهجد او دی به سړی بدن لږ دړکې او لږ سړی او لږ ښه علم یې زده که درس ته کښېنه کار او هغه بس خوب او بس چېرته امید خو به وي د الله نه ښه ساتي، نو صرف تش امیدونه خو هم نه دي که نه، څه نه څه محنت خو به کې جوی تاسو درس کې وایئ چې د الله نه ښه امیدونه ساتئ، او دا خو مونږ وایو چې د الله نه ښه امیدونه ساتئ. خو آیا مونږ چېرته دا خبره کړې ده چې تش امیدونه ساتئ؟ امید سره د څه؟ امید سره د محنت کوشش سره د یرې، امید سره د یرې. که ته جنت غواړې، پیغمبر وایي جنت په سختو کې پټ شوی دی، جهنم په خواهشاتو کې. لکه یو سړی دی خواهش یې دا دی چې زما دا ګیره نه وي، هغه ښکلی نایي چاپ ته ورغی او خرش خرش او ښه تکشیر مخې نیولی، یا دا لږه وړه کول غواړي، لږ پکې سیسټم به برابر کړو، لږ به سټایل برابر کړو، ټینچي روهای نه دی که خواهشات پوره شو. فیسبوک کې د زنانو تصویران راواړوه، ویې ګوره لږ ساعت له واړوه، ویې ګوره که خواهشات پوره شو. پردو زنانو سره گپ شپ خواهشات پوره شو. اوده شه منځونه به بیا وکړو، خواهشات پوره شو، اوده شو. حرام خوره خو چې پیسې ډېرې، حرام حلال ته مه ګوره، خواهشات پوره شو، پیسې په رښتیا ډېرې شوې، ظاهره کې پیسې ډېرې وګټلې. دا خواهشات، دا مزې، دا چرچې، په دې سره جهنم پټ دی او جنت په سختو کې پټ دی. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دنیا د مؤمن دپاره څه شی دی؟ جیل دی. په جیل کې مزې کې سختي سختي پکې. ته چې د شپې تهجد له راپاسې او طلایي پرېږدې، منم چې ته سخته تېری، دې کې شک نشته. ته چې د سحر راوخېږې او په توره تیاره کې جومات ته را روانې او خوب درځي او ستړی او بیا هم راشي الله ته ودرېږي، زه منم چې ته سخته تېری. بیا ته د الله په لار کې مال لګوې، زه منم چې ته سخته تېری. علم دپاره وخت ورکوې، د ته سخته تېری. بدن د الله دپاره قربانې، د ته سخته تېری. بچي د الله دپاره قربانې، د ته سخته تېری. دا ټولې سختي هم په دې سختو کې پټ دننه جنت پروت دی. په دې سختو به تېرېږي، جنت ته به رسي. ښه بغیر د سختو نه به ونه رسم. شکیانې بګې و به نه رسم بغیر سختو نه، ولې نشم رسېدی؟ دا حدیث په دلیل دی که نه؟ پیغمبر وایي جنت په سختو کې ډک پټ شوی دی. واضح شو. ښه که بغیر سختو نه رسېدی شو، دا پیغمبر سختې تېرې کړي که نه دي؟ د سختو داستان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یو لوی داستان د امتحانونو، د سختو، د مصیبتو. خپل خپلوان یې پکې چې قربان شوي دي، زخمی شوی دی، ستړی شوی دی، بیمار شوی دی، د ملک نه شړلی شوی دی، خلکو د بدنامولو د هغه کوشش کړی دی، خلکو په کاڼو باندې ویشتی دی،
خلکو یې د ښځې د بدنامولو کوشش کړی دی د ټولې سختې په هغه راغلي بچي ترې وفات شوي دي په ژوند کې سوای د یوې لور نه نور ټول د هغه په ژوند کې وفات شوي دي زامن یې په وړوکوالي کې وفات شوي دي بیبیانې ترې بعض وفات شوي دي په ژوند کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا سختي تیرې کړي که ته وایي بغیر سختونه جنت ته ځم دنیا د کافر دپاره څه شی دی جنت دی ولې جنت دی خواهشات کم څه چې خواهشات غواړي دوی یې کوي تر دې چې که خواهشات ورته دا ووایي چې په دې لاره کې په دې باغچه کې د دې جنۍ سره زیناکاري وکړه والعیاذ بالله عملته یې کوي داسې نه وي نه ده په لارو کوڅو کې هم کوي دا بعض راشي صفت وله کوي وایي انګریزان ډېر مخکې تللي دي ډېر او ډېر مخکې تللي په لارو کوڅو کې د زناورو په شان زیناګانې کوي په دې کې وایي چې مخکې تللي خو مقصد د هغوی خواهشات پوره کول دي هلته جهنم ډک دی د خواهشاتو نه او پټ شوی دی په خواهشاتو کې او بله خبره ته دا وکړم یو حدیث ته بل ذکر کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به راوستی شي هغه کس چې په دنیا کې مزې چرچې کړي دي ټول ژوند یې د خواهشاتو منلې ده او د ځان یې منلې ده او د زړه یې منلې ده ټول عمر یې دقه منلې ده او شریعت یې شاته ګزار کړی دی به راوستی شي فل مزې چرچې ټولې مزې چرچې او په جهنم کې به له یو غوپه ورکړی شي د دې یوې غوپې د لاسه به د دنیا هغه ټولې مزې د ده نه هېرې شي نو بیا به ورته وویلی شي دنیا کې څه مزې وي که نه ویې به چې یا الله هېڅ هم په دنیا کې نه دي لیدلي دا څه مزې شوي چې د جهنم یوې غوپې د نه هېروي بیا به راوستی شي هغه مؤمن چې په هغه باندې دومره سخت هم تېری شوی دی چې په اره باندې دوه ټوکړې شوی دی داسې مؤمنان هم په تاریخ کې تېر شوي او دې نږدې ورځو کې دا سلفي عالم واقعه چې ټوکړې ټوکړې شوی دی دا څه نوي خبرې نه دي مؤمنانو سره دا قسمه مؤمنان چې ټوکړې ټوکړې شوي دي دغه نورې سختې خو پرېږده چې بیمار شوی دی او بچی مړ شوی دی او د دین دپاره مال لګولی دی او وخت یې لګولی دی او ټیم یې لګولی دی او خوب یې خراب کړی دی او طلایي پرېښودی دا خو سیړ ته کا دا چې ټوکړې ټوکړې شي د الله په لار کې دی به د قیامت په ورځ راوستی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او بیا به دله په جنت کې یو غوپه ورکړی شي نو بیا به دې تپوس وشي چېرته دې سخته لیدلې ده وایي به چې یا الله چېرته مې سخته نه ده لیدلې نو دا سختې د هغه نعمتونو په مقابله کې ګوره هېڅ هم نه دي یوه غوپه په جنت کې دا ټول هر څه د نه هېروي او دا مزید چرچې او خواهشات دا ګوره هم هېڅ نه دي ګورې که ستاسو دا خیال چې موږ یو لوی کار کوو مزې اخلو د ژوند نه ګوره یوه غوپه په جهنم کې والعیاذ بالله دا ټولې مزې د سړي نه هېروي نو که جنت غواړئ سختي به تېرې تکلیف به تېرې مؤمن د دې دنیا دپاره پیدا نه دی علي بن ابي طالب سوي رضی الله عنه وی د آخرت هم بچي دي او د دنیا هم بچي دي فکونوا من ابناء الاخره تاسو شئ د آخرت بچي مؤمن د آخرت بچی دی دنیا نه دی ځکه دلته په لږ سم ګزاره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا خبره کړې ده وایي مالي وللدنیا ومالي الدنیا ومالي زما د دنیا سره څه کار دی او دنیا وایي زما سره څه کار دی زه خو داسې یم لکه یو مسافر چې رواني او یوه ونه په لاره باندې راشي چې ښه ګڼه ونه وي او د هغې په سوري کې لږ ساعت ته کښېني او بیا روان شي دقه شان به یو مؤمن وایي چې مالي وللدنیا ومالي الدنیا ومالي د دنیا زما سره څه کار دی زما دنیا سره څه کار دی خو عارضي وخت پکې تېرول دي امتحان دی او پرچه به بیا په قبر کې روزي او دغه حالات به موږ ټولو باندې را روان دي نو خیر دی که لږه سخته تېره شي هغه د کینسر په بیمارۍ کې چې مړ دی نو بل طرف ته هغه روغ چې کوم و هغه هم مړ دی که نه هغه روغ پاتې شوی دی هغه روغ هم مړ دی هغه غریب قرضې پې وي او سختې وي غریب لاړ دقه شان ستړی د دنیا نه ولې هغه مالداره پاتې شو دنیا کې هغه هم لاړ هغه غریب هغه ټول عمر له چې
دینداری کړې وه او د هر څه د الله په دین قربان کړي وو هغه هم د دنیا نه لاړ هغه سړی چې ټول عمر یې خواهشات پوره کړي دي او د دنیا نه یې مزې اخیستي دي قسمه قسم هغه هم د دنیا نه لاړ مه دوکه کېږئ په عرضي څه باندې په عرضي څه باندې مه دوکه کېږئ د دنیا یو محطه ده سټیشن چې ورته وایي ته چې کله دغه ته ورشي دا ایرپورټ ته او یا ریل ګاډي کې چېرته ځي سټیشن ته ورځي که نه ورځي سټیشن کې څه کوي د ګاډي انتظار یا د جاز ولي دغه ځای کې مضبوط ځان له ځای نه جوړوي داسې م څوک لیدلی دی چې دغه ته تللی ایرپورټ ته او د ځان سره یې کمبل وړی او خوراکونه یې وړي او ښه مزېدار پروت او ډډه یې لګولي نه ټول دغه شان داسې په کرسۍ داسې او دا داسې او دا او که چېرته معمولي غږ کېږي دی غوږ ږدي ده ته پته ده چې دا ځای زما نه دی دا ځای زما نه دی دی بل ځای ته تله غواړي دا صرف عرضي د ده ناستې ځای دی زړه پکې نه لګي وایي راشه جوس خوراک رالو ایرپورټ کې ورته وایي راشه ځان له به جوس راوړو مړه درکوي چې د جاز کې لاړی ته د خوراک غم راکستی دومره یې ګوره هلته زړه نه لګي چې خوراک هم نه کوي دومره یې زړه نه لګي ځکه شان د دنیا ده دا یو سټیشن دی دا یو محطه ده موږ ټول ګورې د آخرت د ګاډي په انتظار یو څنګه چې ایرپورټ کې تا ته اعلان وشي چې پلاني فلایټ والا پلاني دروازې له ځي دغه شان به اعلان تا ته کېږي چې ستا وخت پوره شو اوس به ته ځې نو موږ ټول په دغه سفر په انتظار کې ناست یو دلته زړه مه لګوه زمونږ اصلي منزل چې کوم دی که نه هغه ځای دی د کوم ځای نه چې زمونږ پلار راوتی و کوم ځای نه راوتی و د جنت نه حقه زمونږ اصلي ځای دی آدم علیه السلام چې پیدا کړی شو جنت ته ورننوتو دکه د هغه اصلي ځای و امتحان پې الله راوستو دنیا ته یې راکوز کړو د دنیا د هغه ځای نه و خو دلته الله ولې راکوز کړو د څه لپاره امتحان دپاره نو کوشش وکړه چې هغه د خپل نیکه هغه اصل ځي ته واپس شي خلک چې وایي دا زموږ د پلار نیکه ځمکه ده هغه ځمکې ته واپس شه چې هغې ته آدم علیه السلام اول پیر ورغلی و او بیا د هغه ځای نه راکوز شوی هغه ځای ته د واپس کېدو کوشش کوو چې ما ته هغه ځای میلاو شي پرېږده دا دنیا څه به وي دا دنیا او څه به وي د دې ژوند پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تللی دی خواږه خواږه علما او دینداره خلک تی تللی دي او زمونږ خواږه خواږه خپلوان مشران کشران تی تللی دي موږ به پکې څه پاتې شو د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی یا باب یې راوړی دی بابون الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك باب دی په بیان د دې خبره کې چې جنت په تاسو کې یو کس ته دومره نږدې دی چې د هغه د دې پیزار د دې تسمې نه هم زیات نږدې دی او جهنم ورته هم دقه شان نږدې دی بیا حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله سبحان الله واورئ ګوره جنت تاسو کې یو کس ته د پیزار د تسمې نه هم زیات نږدې دی ګورئ والنار مثل ذلك او جهنم ورته هم د پیزار د تسمې نه زیات نږدې دی بس دومره حدیث دی دې څه مطلب شو څوک لګیا دی خبره څوک کوي جی کیدای شي دې نه تقدیر مسله راوځي خو دا باب چې امام بخاري کوم راوړی دی او کوم کتاب کې راوړی دی دلته تقدیر مسله نه دلته بلې مسلې ته اشاره ده ډېر نږدې ځکه چې کله بس مرګ او دې نه بعد یې جهنم یا جنت
تاسو ټولو کوشش وکړو خو منزل رانه لري هغه دا دی امام بخاري دا حدیث دلته دې دپاره راوړی دا باب وی واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا جنت تا ته ستا د پیزار د تسمې نه زیات نږدې دی معنی دا شوه چې ای مؤمنه دغه نږدې جنت چې ستا ته د پیزار د تسمې نه هم زیات نږدې دی دا ته ونه ګټې نو ته لوی بدبخت دی او یو قسمه ترغیب په کوم پروت دی چې راشه ویې ګټه دومره درته نږدې دي دا جنت ګټل ګورې لکه صحیح د محنت غواړي او کوشش غواړي خو داسې هم نه دی چې ناممکنه ده ناممکنه ده چې ناممکنه وی نو دا کومو خلکو ته چې جنت ته زیري په دنیا کې میلاو شوي یا صحابه کرام او بیا وروسته یې نیکانو خلکو چې کوشش کړی ده امید دی چې هغوی به ټول په جنت کې که ناممکنه وی نو بیا دغه خلک څنګه جنت ته تللی دي جنت ګټل چې محنت دې وکړو یاد یې ساته ستا د پیزار د تسمه نه ده د دې نه ته زیات نږدې دي یره پکې پرته ده ای مؤمنه ویرېږه ګورې مطمئن ژوند مه تېروه چې زه جهنم ته نشم تللی او زه به د جهنم نه بچ یمه دا جهنم تا ته ستا د پیزار د دې تسمې نه هم زیات نږدې ده نو یریږه همیشه یریږه همیشه نو دې حدیث کې ترغیب هم دی او ترهیب هم دی چې جنت وګټه مړه دومره نږدې جنت دی چې د پیزار د تسمې نه ته هم زیات نږدې ده او بیا هم نه ګټې د جهنم نه ګوره یریږه دې دپاره د حدیث دی جهنم نه یریږه ای مؤمنه دومره درته نږدې دی چې د پیزار د دې تسمې نه ته هم زیات نږدې دی او د پیزار د تسمه نږدې که لري نږدې نږدې دا راته د هغې نه هم زیات نږدې دی په دې باب کې دویم حدیث راوړی دی او دا به اخرنی حدیث ووایو ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اصدق بیت قاله الشاعر رښتینی شعر چې یو شاعر ویلی دی الا کل شیء ما خلا الله باطل خبردار هر شی د الله نه علاوه ختمېدونکی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د شاعر دا خبره ښه رښتینې خبره ده دا شاعر څوک دی دا هم صحابي دی لبید بن ربیعه امام بخاري او داسې نورو علماو دی په صحابه کرامو کې ذکر کړی او د دې یو نیم سل کاله عمر ډېر عمر ولا الله ورکړی ده دا شعر ویلی دی الا کل شیء ما خلا الله باطل خبردار هر شی د الله نه علاوه ختمېدونکی دی پیغمبر خو صرف دې پورې ویلی دویمه کړی دا ده وکل نعیم لا محالة زائل او هر نعمت هیڅ شک پکې نشي چې ختمېدونکی دی خانو دې حدیث دلته راوړو څه مطلب دی څه طرف ته نو څنګه جنت طرف ته ترغیب ورکړي پیغمبر خو شاعر دا خبر رښتینی دنیا سے الا کل شیء ما خلا الله باطل دا الله نه علاوه څه چې دي دا ختمېدونکي دي اشاره دې طرف ته کوي امام بخاري وی ای مؤمنه نو بیا دا د کوم ځي عقل دی او د کوم ځي هوښیارتوب دی چې هغه څه چې ختمېدونکي دي د هغې دپاره هغه ژوند تباه کړي کوم چې پاتې کېدونکی دی هر شی د الله نه علاوه ختمېدونکی دی هر نعمت ختمېدونکی دی نو چې ختمېدونکی دی ته پکې دومره ورننوتې چې هغه آخرت دې خپل ختم کو وختي تور ژوند دی جوړ جاړی کوه ګزاره کوه ګزاره هېڅ خبره نه لکه لږ تکلیف تېر کړي هېڅ خبره نه لکه سخته تېره کړي خو چې آخرت ترې ښایسته شي نو په دې سره دا باب اختتام ته ورسېدو دا درس هم اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان بیان کې به درس کې به باب شروع کوو باب لینظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من هو فوقه هغه چاته مه ګورئ چې ستا نه په دنیا کې بره دی هغه چاته ګورئ چې ستا نه لاندې دی د دې باره کې به انشاءالله پر روان درس کې خبره کوو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونه را بیدار کړي الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د جنت ته ګټلو او الله دې موږ د جهنم نه لرې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين